بیا هم ښه راغلاست. ښاغلی بشر، که دې ته راشو، که پاکستان نه طالبان راووځي او ډېر طالبان مشران په وروستیو وختونو کې تاسو شاهدان یاست چې پاکستان کې ونیول شول، هغه د سولې مخالف په نامه چې افغان حکومت سره سولې ته نه کیني. نو که د کوټې شورا راووځي او خپل افغانستان کې مستقره شي، دا به د پاکستان په مقابل کې کوم اقدام لاس پورې نه کړي؟ پاکستان خو له طالبانو نه ډارېږي، د کوټې شورا نه ډارېږي. اوس د همدغه لپاره د برنامه هر شی چې دی ټول ایسای ورته هواروي او د زمینه ورته هواروي چې د کوټې شورا افغانستان ته را انتقال کړي او پاکستان دغه بدنامي چې اوس د دې په لمن کې د یو منحیث د یو حامي د تروریزم په منطقې کې پیژندل شوی، اوس غواړي دغه بدنامي د خپل لمنې نه لرې کړي او د په افغان حکومت باندې واچوي، چې یعنې اوس د کوټې شورا هلمند ته تللی او په افغانستان کې د موږ طالبانو سره اړیکې نه لرو او غواړي چې د کوټې شورا نوم د هلمند د شورا په نوم بدل کړي. خو که د کوټې شورا افغانستان ته هم راسي، دا به د دوی برنامې او د دوی پروژې دا ټول به د ایسای لخوا نه، او پاکستان به دوی ته برنامې ورکړي او د طالبان به هم لکه یو وسیله چې د ایسای په لاس کې به وي او د ایسای پروژې به په افغانستان کې پیاده کوي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه وروستي وختو کې د طالبانو ګرمه راشه درشه روسیې سره او چین سره هم ویل کېږي چې اړیکې لږ ښې شوي دي، نو دا خپله د دې لامل نه ده شوی چې طالبان نور د پاکستان نه لاس واخلي؟ طالبان پاکستان سره دي، خو پاکستان له روسیې سره دی. په دې اواخرو کې پاکستان غواړي چې په منطقې کې یو ښه ملګری پیدا کړي چې دغه ټکر چې له امریکا سره رامنځته سو د پاکستان او د امریکا ترمنځ، پاکستان د دې لپاره چې انزوا خواته ولاړ نه سي، دی غوښتي چې په نړۍ کې بالخصوص په منطقې کې داسې یو ښه متحد پیدا کړي چې هغه له روسیې نه ښه متحد نه و. د همدغه لپاره د طالبانو ډله وسپارل روسیې ته او له روسیې سره همکار دی. تر هغو هغه د داعش برنامه چې غواړي چې په افغانستان کې پیاده سي، چې د غربیانو لخوا نه تمویلیږي، اوس غواړي چې روسیه له طالبانو نه منحص د وسیلې د داعش په مقابل کې استفاده وکړي او داعش دلته ناکامه کړي. نو څنګه روسیه پاکستان ته لاس ورکوي د دوستۍ، چې یو خوا نه د پاکستان د غرب هغه پروژه چې داعش په نوم د هغه پلي کوي او بله خوا نه بیا بیرته د طالبانو سره د دوستۍ په خاطر د پاکستان سره بیرته لاس ورکوي، او خوا نه د داعش د روسیې په ضد چې هغه هم د پاکستان لخوا پروژه پلي کیږي، او بله خوا طالبان د روسیې په ګټه. دا ضد نقیض ضد نقیض نه دی. ما وویل چې هغه پروژه چې په نوم د داعش دی هغه د غربي هیوادو لخوا نه تمویلیږي، خو د پاکستان دلته تر ځای لاس نه دلته نور هیوادونه دي چې د تمویلوي، نور هیوادونه دي تر شا دي، ډېر قوي هیوادونه دي، تر هغه غواړي دا پروژه دلته پیل کړي او دا جګړه غواړي چې اخواته روسیې خواته یې وغځوي او ځینې نور هیوادونه لکه ترکیه د دې هیوادو لکه ایران دا هیوادو ته د جګړه د داعش جګړه اخواته ویسي، تر هغو دا هیوادونه چې مخالف د غرب دي هغوی د هغوی سیمې نام نه کړي. د همدغه لپاره اوس پاکستان له روسیې سره همغږی ده او طالبان له داعش په مقابل کې جګړه کوي د پاکستان او د روسیې په حمایت. ډېره مننه. ښاغلی واکمن، دلته د طالبانو د روسیې د اړیکو څخه یادونه شوه، که د طالبانو اړیکې له روسیې سره ښې شي او ورځ تر بلې دا ګرمې شي او روسیه هم ورسره مرستې وکړي، نو طالبان به لا پیاوړي نه شي؟ اول د طالبانو په باره کې وایم چې طالبان خو په دې کې شک نه ده چې یوه ډلې پوسې پاکستان تطبیق کړي دي، دوی ته مالي مرسته ورکوي او دوی بې له پاکستان دوی ژوند نشي کولی. اما دا هم سړی نشي ویلی چې ټول طالبان د افغانستان مخالف دي یا د افغانستان د ګټو مخالف دي. په خپله طالبانو کې هم شریف وطن پرسته خلک پیدا کیږي او هغه خلک چې په دې پوه سوي دي چې پاکستان د دوی دښمن ده او پاکستان دوی استعمالوي، د خپل هیواد او خلکو په مقابل کې هغه فاصله نیسي. مثلا د ملا رسول ډله
هغه دوی اوس هم له حکومت سره تفاهم هم کړی ده او هغه دوی وایي چې پاکستان زموږ دښمن ده او موږ نه غواړو چې د خپل جنګ او مقاومت ته دوام ورکړو. یعنی پاکستان د طالبان هم ملي خلک او وطن پرست خلک او خلک چې په خپل هیواد په خلکو باندې زړه سوځي داسې ډلې هم د طالبانو په منځ کې شته. تر ډیره اوس داسې ویل کېږي چې طالبانو د وروستیو لکه د هغه مشر چې و د ملا عمر نه وروسته هغه مشر وژل کېدل په پاکستان کې هغه هم طالبان تر ډیره پاکستان د ISI کار بولي چې دوی غوښتل چې روسیې سره نږدې شي او ISI دا د منځه یې وړ او دې کې ویل کېږي چې واټن هم د پاکستان او د ګډ شورا تر منځ رامنځته شوی ده. دا واټن به په سیمه څه باندې اغېز وکړي؟ داسې دا واټن پیدا شوی ده. زه ګمان کوم دا علت دا ده چې پاکستان اوس په دنیا کې منزوي کېدو په حال کې ده او ټوله دنیا پوه شوې ده چې پاکستان حامی د تروریزم ده. لکه چې د امریکې دا نوی منتخب جمهور رئیس هم وایي چې پاکستان فقط یو مملکت ده چې هغه دنیا ته تروریزم صادروي او امریکا باید له پاکستان سره خپل ټولې مرستې ودري. که چېرته دی په دې خپلو خبرو باندې موافق سي او دنیا هم له بلې خوا پوه سي پاکستان پیسې د تروریزم مرکز او د تروریزم حاوي هغه کې د حامی مملکت بولي نو په دې نسبت باندې پاکستان منزوي کېږي. کله چې منزوي شي پاکستان د پاکستان پنجابیان کله چې منزوي شي او دوی غواړي یو بل قوت ته لاس واچوي چې هغه څه شی هغه روسیه ده او هغه چین ده. چین سره پخوا هم تجارتي روابط درلوده د ګوادر بندر او نور موضوعات هلته ډېر د اهمیت وړ اقتصادي پروژې دي. نو که چېرته امریکا رښتیا د پاکستان مخالف کېږي او هند سره خپل روابط تقویه کوي لکه چې ما واورېدل چې نوی منتخب جمهور رئیس د امریکې ډېر متخصصین د هندي غوښتي دي په مشاورینو باندې که دا خبرې حقیقت ولري او امریکا له هندوستان سره نږدې سي او افغانستان سره خو بېله یو تعهد لري نو په دې نسبت باندې پاکستان نه فاصله نیسي. نو پاکستان د خپل بقا لپاره مجبور ده یو چا سره اتحاد وکړي چې د خپله بقا به پاکستان د افغانستان په نامنۍ کې ولټوي که په ارامۍ کې؟ د پاکستان په دې تاریخ کې چې پنځه شپېته کلن تاریخ لري دوی له شروع نه تر اوسه پورې خپله بقا د افغانستان په تخریب کې لټولې ده. هر څه چې افغانستان ځینو حکومتونو ټولو نه کوشش کړی چې پاکستان سره دوستانه روابط ولري اما دوی زړه پاک نه و افغانستان ته او تر اوسه هم پاک نه ده او دوی د افغانستان د تخریب او د افغانستان د خرابۍ کې خپله بقا ګوري. ډېره مننه. ښاغلی بشر کره ستاسو ته اوس به طالبان په دې پوه شوي نه وي چې نور پاکستان دوی سره په چل او فریب باندې چلند کوي او خپلې ګټې د دوی په نابودۍ کې لټوي او که دخوا وژل کېږي افغانان دي اخواته وژل کېږي افغانان دي نو خپله طالبانو به دغه کار یو بانه نیولي او د کوټې شورا د راتګ تصمیم به افغانستان ته نیولی دې سره څومره موافق یاست؟ طالبان ګوره هغه ډلې چې هغوی پوه شول چې موږ منحص یو وسیلې استفاده کیږو د پاکستان لخوا د ISI لخوا نه هغه ډېر کوشش وکړ چې راسې له افغان دولت سره د صلح په پروسه کې ګډون وکړي او له افغان دولت سره لاس یو کړي چې ځینې کسان هم د طالبانو لخوا نه چې هغه کسان د طالبانو مشران چې د هغوی شین څراغ د افغان دولت خواته شو هغوی ووژل شول په پاکستان کې او داسې ځینې نور مشران چې راغلي دي په دولت کې دي اوس برحاله افغان دولت سره دي خو هغه ډلې چې هغوی د افغان وژنې پروا نه لري هغوی صرف وږي او تږي د قدرت دي چې څنګه د افغان حکومت دولت خپل لاس کې واخلي او په افغانانو دلته حاکمیت وکړي او خپل امارت اسلامي حکومت بیرته راوګرځوي. هغه ډلې نه د افغانستان د منافع پروا لري
نه د افغان د وژنې پروا لري او نه د افغانستان د منافعو په اړه هغوی فکر کوي. هغوی صرف د خپل د قدرت خواهي لپاره او د خپل د قدرت لپاره هغوی جګړه کوي او له دې سره پاکستان همغږی دی. خو که پاکستان دې سره همغږی وي او قدرت دپاره جګړه کوي نو بیا ولې ډېر هغه کسان چې خپله د پاکستان په ګټه وو هغه مثلا بندیان شول او پاکستان مثلا په وزیرستان او په نورو ځای کې بمبار کړل او ویې وژل. ما ویل چې هغه طالبان چې د هغوی شین چراغ د افغان دولت خواته سول غوښتل چې افغان دولت سره صلح ته کینی او پوه شول چې موږ منحص د وسیلې استفاده کیږو او دا زموږ په ګټه زموږ د هیواد په ګټه زموږ د ملت په ګټه نه دی. هغوی یې ووژل او هغه کسان او هغه طالبان چې هغوی د آیسای لپاره کار کوي د پاکستان دولت لپاره کار کوي هغوی لا تر اوسه هم د آیسای پروژې دلته هغه کوي عملي کوي. ډېره مننه. تر نو لیدونکو لنډه دمه اخلو پس نه بیا هم زموږ ملتیا وکړئ. بیا هم ښه راغلاست. ښاغلی واکمن که دې ته راشو چې طالبان په دې بریالي شي او خپل هغه د کوټې شورا یا هلمند یا مثلا ارزګان ته انتقال کړي خپله د دې ګټې به طالبانو ته څه وي؟ هغه طالبان چې په جګړه بوخت دي افغان حکومت سره. طالبان خو په دې باندې بدنامه دي چې دوی آله د لاس د پاکستان د استخباراتو ده د دې لپاره چې دوی خپل استقلالیت وښیي چې موږ نه مستقل یو او د افغانستان لپاره جنګ کوو او دلته د اسلامي نظام لپاره کار کوو نو د خپل کریډټ لاسته راوړلو لپاره دوی افغانستان ته راځي او دوی فکر کوي چې دنیا داسې وغولوي چې دوی افغانان دي او د خپل وطن کې د جلا پروګرام لري او دوی غواړي هغه تطبیق کړي. دوی غواړي دنیا ته دا وښیي چې موږ نه افغانان یو د خپل وطن او حکومت سره مشکلات لرو او د مشکلاتو لپاره موږ مبارزه او جنګ کوو. دوی ګټه دغه ده چې دا دنیا ته خپل شکل او هغه باید بدل کړي او وښیي چې موږ افغانان یو او په افغانستان کې خپله مبارزه کوو د پاکستان د لاس آله نه وي. خپله ډېر طالبان هم دا وایي او ډېر خلک هم دا وایي چې افغان حکومت او طالبان هم خپلواکان دي. طالبان هم خپلواکان دي افغان حکومت هم خپلواکان ده. دا خبره خو ډېر صحیح ده چې طالبان خو یو آله د لاس د استخبارات د یو دښمن هیواد پاکستان ده اما د افغانستان حکومت چې خپلواک نه ده دا یو مملکت د دنیا په رسمیت باندې پیژندلی ده او له امریکا سره یو خاصه معاهده لري او دوی په دغه معاهده کې چې اکثره خلک د دې معاهدې طرفدار هم نه وو او ځینې به اوس هم نه وي دوی که دا به د دې معاهدې په ځای باندې داسې کړی وای چې دا 19 هغې مرکزونه چې ورکړي وای اډې ورکړی وای امریکا ته دا یې که پیسې اجاره ورکړی وای او یو پیسې ترې اخیستی دا به ډېر ښه و نو پیسې به دوی په لاس کې وي دوی په خزانه کې وه دوی به خپل عسکر تقویه کول عسکرو ته به یې تنخوا ورکوله بیا دا اتهام چا نه سوی پې کولی خو دا یوه صحوه ده چې سوې ده ډېره مننه. که چېرته دوی دا لار نیولې وه دا د افغانستان په ګټه باندې وه او دوی به خپل د ملي حاکمیت لپاره مسئول وه او وطن به د دوی وه دوی به خپلو عسکرو ته تجهیزات برابرول او معاشونه به یې ورکول او بیا دا اتهام نه پرې واردېده چې دا د یو خارجي دولت ایجنټان دي. ډېره مننه. ښاغلی بشرمل که طالبانو د کوټې شورا افغانستان ته را انتقال شي او را انتقال کړي وي مثبت او منفي اړخونه دواړه لري. مثبت دا چې خپله به کیدای شي مستقل شي او افغان حکومت سره به نور بې له ډاره کینی او هغه د سولې بهیر به یو ځای پر مخ وړي او منفي اړخ دا چې طالبان ته به هغه کسان چې د حکومت په وړاندې جنګیږي هغې ته به لا جرأت ورکړي چې نور هم خپلو جنګونو ته شدت ورکړي. تاسو کومې سره موافق یاست؟ زه خو دا وایم چې که د کوټې شورا دلته د کوټې شورا راسي او هلمند ته را انتقال سي دا طالبان دلته منسجم وي او ډېر نږدې به خپل عملیاتو ادامه ورکوي
خو دا په دې معنا نه دی چې هغوی د آیسای له لاسه وځي. اوس که هلمند تراسی هم دلته به روسیې ته نږدې وي او داسې نور هیوادونه چې اوس لکه ایران دا هیوادونه چې غواړي طالبان تمویل کړي او له دوی سره مرسته وکړي، له دوی سره به اړیکې لري او دلته به نږدې له دوی سره به ښه داسې نږدې روابط لري او ډېر به نږدې تمویل او تجهیز سي چې تر هغو د افغان ځواکونو او اصلي موخه چې د داعش پر وړاندې دی دوی وکولی سي ښه جګړه وکړي او په دې جګړه کې دوی موفقه اوسي. د دې لپاره دلته راځي او دا په دې معنا نه چې له هغې جنې راځي او دا به د آیسای له لاسه وځي. دا هېڅ کله امکان نه لري. آیسای ډېره قوي استخباراتي هغه دی ډله ده چې هغوی په اکثرا هیوادو کې نفوذ لري. کولی شي چې هغه طالبان چې افغان دولت سره د صلح مذاکرې ته لیوالتیا وکړي او دلته راسي له افغان دولت سره صلح پروژې ته راسي کینی، کولی شي ډېر په اسانه په نښه ونیسي او هغوی له باندې د طالبانو ډېرې غټې غوښتنې هم دا دي که د سولې په خبرو کې موږ تاسې راشو هغه وایي چې بهرنیان د افغانستان نه وځي. که مثال لکه دا د اوس د ملا رسول ډله ده چې بېله شوې د طالبان نه، دوی هم ویلي دي چې یوازینی شرط دا ده چې بهرنیان له افغانستان څخه ووځي. نو که هغه نور طالبان هم راشي او دا وایي چې بهرنیان هغې غوښتنې هم دا دي غټې چې بهرنیان دې د افغانستان نه وځي او په اساسي قانون دې د سره کتنه وشي، بیا به نو دلته څوک ونه مني، بیا به دا سوله څنګه رامنځته شي؟ سوله ما ویله چې تر هغو به په افغانستان کې سوله رانسي تر هغو چې داعش هم دلته وځپل سي او له باندې لاړ سي. طالبان منحیز د وسیلې د داعش په مقابل کې اوس غواړي او هماغه چمتووالي هم د همدغه لپاره نیسي چې دوی په نوي کال کې د داعش په مقابل کې افغان حکومت پر وړاندې جګړه وکړي چې دا به ډېره خطرناکه جګړه وي په افغانستان کې او دا به لوی تهدید د افغان حکومت لپاره او زموږ د ملت لپاره وي او افغان دولت باید له دې د خبره دغسې په کم لاس ونه نیسي او باید خپل چمتووالی ونیسي تر هغو چې د دې ډلې په مقابل کې ښه جګړه وکړي او په جګړې کې کامیابه اوسي. ډېره مننه. ښاغلی واکمن ستاسې وروستۍ خبرې اورو. افغان حکومت باید څه وکړي چې د کوټې شورا پرې نږدې افغانستان ته رانتقال شي؟ د افغان حکومت اول باید خپل داخلي مشکلات حل کړي. دلته یو قوي حکومت راسي چې یو قوي حکومت راسي چې عسکر په دوی باندې اعتماد وکړي چې دا زموږ مشران دي او یو مورال ورکړي او بیا د هغو په مقابل کې فقط نظامی مقاومت وکړي. بین نظامی مقاومت ته دښمن په مخ وهل کېږي، له شانه نه وهل کېږي. دوی باید مقاومت وکړي تر هغو د طالبانو مخه ونیسي او مخ هغه وخت نیولی شي چې د افغانستان ملت او عسکر اعتماد وکړي چې دا زموږ نماینده حکومت ته او دا د افغانستان ګټې ساتي، ملي اتحاد ساتي او ملي واکمنتوب ساتي. ډېره مننه. ښاغلی بشرمل ستاسې وروستۍ خبرې ما ورو. وروستۍ خبرې دا دي چې همدا رقم واکمن صاحب څنګه یادونه وکړه. لومړی دا چې افغان حکومت او اول خو د دوی د بنیاد موږ چې ووایو چې د دوی خلاف د قانون اساسي دي، اوس خو هر څه دی دغه په دغه ملت باندې دغه مظلوم ملت باندې دوی حکومت کوي او زموږ غوښتنه دا دی او د افغانستان د متحد ملت ګوند غوښتنه دا ده چې دوی د خپل منځي اختلافاتو نه لاس واخلي، متحد وسي او د دې مخالف ډلې چې د افغان ځواکونو پر وړاندې او د افغان حکومت پر وړاندې جګړه کوي د دې پر وړاندې په دغه ژمي کې چې ډېر ښه فرصت به وي د افغان حکومت لپاره دوی خپل چمتووالی ونیسي او د نوي جګړې لپاره چې داعش هم غواړي چې نوي کال ته خپل فعالیت شروع کړي د هغوی پر وړاندې ښه چمتووالی ونیسي تر هغو ښه جګړه وکړي او دوی وځپي. ډېره مننه تاسې دواړو درنو میلمنونه په ډېرې مننې سره چې بحث کې موږ سره ګډون وکړ. د جهان نړیوال راډیو ټلویزیون درنو محترمو لیدونکو دا د خبرو تال خپرونه تر بیا مو الله مل شه.